پښتو پوره لیکل راله راځي، پښتو لوستل یې شم، هر څه پکې کولی شم. درخانۍ د 400 د باچا خان ښوونځي زده کوونکې وه چې له هغه ځایه تعلیم پیل کړ. سکالرشپ باندې ټول ډسټرکټ 400 مې ټاپ کړه او هلته اوس زه په ټاپ باندې روانه یم او د دې سکول نه مې بنیاد شوی. د باچا خان په نوم د ښوونځیو نظام د پښتنو په یو شمیر سیمو کې فعال دي او منتظمین یې وایي دوی له نوو طریقو سره ماشومانو ته معیاري تعلیم ورکوي. خو د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن سکولونه اوس له مالی مشکلاتو سره مخامخ دي. د دې ستونزو د ښکاره کولو او چندو ټولولو په موخه د چهارشنبې په ورځ د 400 په سکول کې غونډه وشوه. د باچا خان فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین وایي چې په مالی ستونزو به قابو عمومي. او اوسنی چې تشواله ده دغه تشواله وبندل شي. زموږ دا یقین دی چې چیرې شوز د سلسله موږ ساتو نو رسونه چې کوم رواني مثلا د درې میاشتو تنخواګان بیکلاګم خلاص روان به بیا د 2 میاشتو خلاص دي. د باچا خان سکولونو نصاب له نورو هغو جلا دی چې پکې د پښتو ژبې ترڅنګ ماشومانو ته هنرونه هم زده کوي.